په ټول عمر قسم په قرآن دا په لاټ کې واوره در سره ریکارډ کا کچېرې داسې کچېرې منظور جان راځي خپل اختیار او دغه ولس ته ورکوي په ذات قسم کا تر قیامته پښتون سره یو کې نه پښتون سره جوړ کې کچېرې ته وایه پښتون یووالی غواړي په پاکستان کې پښتون ته ژوند غواړي په جنوبي پښتونخوا کې پښتون ته ژوند غواړي منظور جان دی راولاړ سي دا اتیا نفره بشمول چې تا ته ما کم زما لیډران در وشولل چې سیاسي پارټیان لري دا په پاکستان کې که زراور دي هغه منظور جان نه دی زراور هغه سیاسي پارټیان زراور دي سیاسي پارټي په څه زراور ده د منسټران هم لري عمران خان پارټي راواخانه منسټران لري د محمود خان پارټي راواخه منسټران لري د فضل الرحمن پارټي راواخه منسټران لري دا کرنل هم لري جرنل هم لري دا ملا هم لري دا پولیس هم لري عسكر هم لري هر شی لري دغه زراور دي دا زراور دي سیاسي پارټي چې د په پاکستان کې زراور ده آیا که دا سیاسي لیډران خرڅ نه دي واقعي پښتون ته حق غواړي را دي سي د منظور پښتون په پلیټ فارم دی ورسره کښینی زه دا درته وایم دا باید دغه لیډران ورسره وکړي په قرآن د لوز ورسره وکړي د اسفندیار نه راواخه د محمود خان د فضل الرحمن نه راواخله یوه کمیټۍ دې جوړه کړي یوه کمیټۍ جوړه کړه فضل الرحمن راواخله محمود خان اچکزی پکې راواخله خوشحال کاکړ پکې راواخله ایمل ولی خان پکې راواخله بشمیر چې څومره لیډران دي سره د منظوره شپږ اوه اته نفره راواخله په قرآن د بیت سره وکړي ټول سیاسي بیرغونه دې ختم کړي دلته د چا سور بیرغ دی د چا شین بیرغ دی د چا خړ بیرغ دی دا بیرغونه دې ختم کړي پښتون غولولی دی پښتون په دا غولولی دی فضل الرحمن په پاکستان کې اف سی آر قانون د په اف سی آر نو خوشاله ولی چې د انتخابي نشان کتاب انتخابي نشان کتاب کم کتاب ولا ولم د کتاب یې شي دی خو پښتون خو ناپوی ډیر دی پښتون غلطي ډیر توبه نعوذ بالله پښتون دا کتاب ته قرآن شریف وایي هغه کتاب نه ورته وایي سرونه ورکوي زما په وطن کې عالمان زما په وطن کې مفتیان دا ټول په فضل الرحمن باندې سر ورکوي چې فضل الرحمن ورته وایي چې روډونه بند کړي سره د ټول دکانو ته اور ورکوي په نیم ساعت کې د ټول پاکستان هم بندوي دا ټول نیم پاکستان سوځلی هم سي ها چیرې د دومره زراور دی د واقع د پښتنو غم ورسره دی دا سپین بیرغ دی ختم کی محمود خان د خپل بیرغ ختم کی اسفندیار دی د سور بیرغ ختم کی خوشحال د خپل بیرغ ختم کی را دي سي د منظور جان سره په پلیټ فارم چې نه یو بیرغ جوړ کا ټول ولس زه دلته 12 بشمیر 14 کروڑه پښتون زه په پاکستان کې ژوند کوم که چیرې زما د پښتون غم ورسره وي که د خېټو غم نه دی دا اوس چې کوم لیډرشپ روان دی دا ټول د خېټو گیم روان دی هر یو روان خپل بچیان خپل خاندان خپل نفران اروپا ته استي تعلیمونه پکوي که چیرې د اروپا غم نه دی ورسره که د وروره پښتون ته نیت غواړي پښتون جوړول غواړي را دي شي د منظور ته یو بیرغ جوړ کړي د دې بیرغ لاندې د ژوند وکړي او 12 کروڑه ولس ته دی وایي چې په نن نه بعد چې پښتون ته معمولی ضرر نقصان ورسیږي دا لیډرشپ بکښینی د دې پښتنو احتساب بکوي هغه منظور جان هغه که اسفندیار وي هغه که څوک وي بیا پښتون غوښتنه کولی سي بیا زه د پنجاب نه خپل حق غوښتلی سم پنجاب ما ته اوس هم حق راکوي اسف جانه اوس خلک وایي پنجاب تا ته حق نه درکوي پنجاب ما ته حق راکوي زه به خبره د بلوچستان د معمولی مثال درکوم ډیر معتبر سړی اول خو زه معذرت غواړم دلته به ډېر دلته د پښتونخوا مین خلک ناست زه د یو سیاسي پارټي سره دا ټیم تعلق نه لرم نه د وروره دا خبره په ځان اخلي د محمود خان زوی اټل خان سیکریټریټ چې دا کم فند راځي فند دا فند به دا سیکریټریټ ته راځي دا سیکریټریټ بیا هغه ولس ته دغه فند ورکوي چې کم اما نماینده الیکشن ووټ ورکړی د زما دپاره